سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د وړوکي اختر دویمه ورځ ده. په ګلستان سینما کراچۍ کې موجود یم. په ګلستان سینما کراچۍ کې د ارباز خان په ډایرکشن کې یو نوی فلم یار دشمن لګېدلی دی. د دې فلم په حواله له کتونکو څخه پوښتنه کوو چې دا فلم څنګه فلم دی. ګرانو کتونکو، زما پر څنګ یو پښتون ورور ولاړ دی. دې پښتون ورور هم د ارباز خان په ډایرکشن کې چې کوم نوی فلم تیار شوی دی یار دشمن فلم په حواله له دې پښتون ورور سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو؟ الحمدلله ډېر ښه. ته څنګه عید څنګه تیر کړو؟ شکر الحمدلله ډېر ښکلی. تر ټولو له مخه ما ته خپل نوم وښیه. زما نوم بخت کرم دی. بخت کرم وروره دا ووایه، یار دشمن څنګه فلم دی؟ په دې حواله څه وایه؟ لالا یار دشمن ښه فلم دی. دې اختر له 4 فلمونه جوړ شي، تاسو خبر یې. ښه فلم هغه لیاز سره ښه وچلېدو دلته. خو بهرحال دلته دې سلیما دومره دغه نشته لږه. نور ښار طرف ته فلمونه ښه او فل روان دي او دام ډېر ښه فلم و. خو چونکې دلته مطلب سلیما ماحول داسې نه دی که نه، دې وجې نه لږ پبلیک کم دی، خو لږ ډېر کار وکړي نو انشاءالله ښه به شي. فلم ډېر ښه و. د یار دشمن فلم کهانۍ پر څه باندې وه؟ کهاني خو ډېره یو ګرلو کهاني وه. د هغو ترونو بچي وو، لکه کور منځ کې بیا دیوال ولګي او مطلب یو ښه موضوع باندې ښه فلم جوړ و. او بهرحال دې نه ښه فلمونه نور هم شته، سرکټ باندې بهر چلېږي پله. خو دا هم ډېر ښه فلم و. اچھا، تا یوه خبره وکړه، تا ول ګلستان سینمې ماحول زاخه ستا مراد څه دی؟ ماحول دا که نه جي چې لالا په دې لانډي علاقه کې 4 سلیماګانې وې. نرګس وه، مهتاب وه، لالازار وه. هغه 3 وانه سلیماګانې دلته نه ختمې شوې. اوس دې لانډي ایریا باندې کورنګۍ والم ختمې دي. لانډي علاقه کې موږ سره ګلستان سلیما ده. نو چې ته اوس ګورې چې دی اوس پنجابي فلم چلی. پښتو فلم د سره ډېره ښکلې موقع ده. دې وخت کې لانډي علاقه کې سلیما نشته. مسرت نظم آباد کې، صدر کې افشاد سلیما ده. نو مطلب دلته ماحول دا دی چې لکه دو خرچه نه ده کړي، لږ ډېر دو کار وکړي، ماحول ولا جوړ کړي، پبلکسټي وکړي. نو انشاءالله زه هم چې دا سلیما به ما هاوسفل روان وي. دو سره دې وخت کې موقع ده، دومره فایده اخیستل پکار دي. خو بهرحال څه ووایو، ګنجایش به نه وي د کېدی شي. صحیح شو. فلم ته به بیرته راسو. دا ووایه، یار دشمن فلم ګانې څنګه وي؟ ښکلی و، میوزیک یې ښکلی و، ډانس ښکلی و، ګانې ښکلې وې، لوکیشن یې هر څه مزېدار و. او دې فلمونو باندې دې پرې لا 4 فلمونه جوړ شوي دي. لالا په هغې باندې 1.5 کروڑ روپۍ لګېدلي دي که نه. نو ته ماته ووایه چې دا 1.5 کروڑ روپۍ به دوی ریکوري څنګه کوي چې داسې سلیماګانې نورې خو موږ سره زیاتې سلیماګانې شته نه او دومره پبلیک نو 1.5 کروڑ به څنګه ریکوري کېږي؟ نه کېږي. نو دو ښه فلم به هله ورکوي چې زموږ عوام زموږ پبلیک راځي، دو سهولت یې ورکوي، سلیماګانې ښیي، فلم به جوړېږي، نو هغه به خپله ریکوري هم کوي. صحیح ده. اوس چېرته خانې چېرته فقیره جوړ شو، ښکلی فلم دی. نظم آباد کې هاوسفل روان دی او مطلب هغه بندیوان دی، ښه فلم دی، دام ښه. نو مطلب دا دی چې غټو سلیماګانو کې هاوسفل روان دی. مسرت به تاسو تللی یې، کېدی شي تاسو لاړ شئ که نه یې تلي، هلته هاوسفل چلېږي. دلته تاسو وکړه سلیما نیم هم نه ده. دا صرف په دې دلته ماحول نشته. دا خو زما په سوچ باندې قصور د کتونکو دی. کتونکو ته پکار دی چې سینما صنعت بچاولو دپاره ګلستان سینما سپورټ کړي. نو سلیما خو به هله سپورټ کړي لالا چې دو خو هم څه ورکړي که نه، چې دو خو هم مطلب څه سهولت یې ورکړي. اوس د دې ځای نه زه لانډې زه پاتې کېږم لانډې کې، زه به سبا مسرت ته ځم. دا زما د علاقې سلیما حضور عالم. دې ځای نه زیات تعداد کې زه مسرت کې کسان خپل د لانډې ینم. ولی چې هله پښتو سلیما ده، یو پښتو یې چلی. 912 کې پنجابي چلی. د دوی مجبوري ده هله پښتون دومره نه راځي. 912 کې دیو شو هغه وچلی، نو لږ ډېر هغې کې ریکوري وکړي. نو مطلب دا دی دوی لږ ډېر دغه وکړي که نه، چې ماحول جوړ کړي، سلیما کې لږ کار مار وکړي. دوی سره موقع ده. بهرحال ډېره مننه. کور د ودان بیا دې زما په دشمنۍ کې خپکې خوله، نو نسل به درله بیخه ختم کم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ځوانه نوم دې څه نومېږي؟ نوم مې نام الله.
انعام الله یار دشمن څنګه فلم فلم ښه فلم دی موږ راغلي وو هم کته فلم ډېر ټاپ فلم یې جوړ کړی ارباز خان دپاره موږ شکریه ادا کوو چې داسې یو فلم بل جوړ کړي چې ټول یې خوښ کړي خواله یې څه و د دې فلم فلم کې خواله دا و چې فلم ښکلی فلم و کهاني هم ټیټه وه ګانې هم ټیټې وې میوزیک هم ښه او نور ارباز خان هم خپل ځای باندې ښه کار کړی دی جهانګیر شو عجب ګل شو فلم ښه فلم دی لګا اچھا په دې فلم کې جهانگیر ارباز خان عجب ګل د دریو واړو فن و پکښې فنکاري او پکښې په دې دریو واړو کې بهترینه فنکاري د کمې و که اوس د تا فلم لکه ارباز خان پکې ښه هغه کړی و ارباز خان شو پکې عجب ګل صاحب شو خو هر سړی په خپل ځای ښه کار کړی دې سینمې ته د کم فنکار دپاره راغلی زه خو جهانګیر دپاره جهانگیر د په بدماش کې خوښ سي که په ساده انسان کې د خوښ بدماش کې زه خو جهانګیر خپله خویند یم ډېر غټه ډېر شوق کوم د جهانګیر صاحب ډېر سپورټ یې کوم تللی وم پېښور له خو بس ملاقات تاسو دواړو ته به اوس زه پخپله غږوم د بدماشۍ رباب ټاڼه ټنګ ټه ټنګ ټاڼه ټنګ ټنګ ټاڼه ټنګ ګرانو کتونکو زما پر څنګ باندې د ګلستان سینمې ټیکهدار ظفر الله صاحب ناست دی له ظفر الله صاحب څخه هم د دې سینمې متعلق هم د یار دشمن نوي فلم متعلق خبرې اترې کوو السلام علیکم ظفر الله صاحب وعلیکم السلام ظفر الله صاحب اختر خو تیر شو اختر د څنګه تیر کو شکر پروردګار احسان بس اختر تیر شي ظفر الله صاحب یو کتونکي ماته دا خبره وکړه چې د ګلستان سینمې ماحول ټیک نه دی ته په دې حواله څه وایې ماحول سره څه مطلب ماحول خو موږ الحمدلله بالکل بهترین حساب کتاب نه هغه ماحول چې کوم دی لیټرین او کینټین دې خواته اشاره وه جی دا خو موږ سره چې څومره مېلمانه راځي ملګري راځي موږ سپورټ کوي نو موږ مغره زیات حساب کتاب کوو هر څه برابر کوو آیا لیټرین وي هغه ساوند وي لایټ وي هغه سره نور تاوني حساب کتاب وي چې موږ سره څوک راځي نه او کاروبار ورځ پر ورځ ډاون کېږي اختر کې بالکل نارمل حساب کتاب وي چې ښه شي کاروبار دا ملګري راځي فلم ته راځي ګوري نو موږ ته بهترین فیسلټي ورکوو کتونکو ته څه وایي چې سینما دا څرنګه سپورټ کړي جی موږ خو کوشش وی چې نوې فلم ولګو چې څنګه فلم راشي مغه حساب سره موږ خبرو کو فلمونه ډېر ګران دي چې موږ لیمټ کې راځي او ملګري راځي فلم ګوري او موږ بهر کوشش کوو چې نوې فلم لګو چې خلک نوي کاروبار نوي خرجات ټول دنیا خبر کوم حساب دا بجلی نوي او هر څه مهنګي دا خلک راځي موږ کوشش کوو نوې فلم ولګو موږ ملګري راځي بار راځي موږ کوشش نوې فلمونه موږ لګو دا موږ واده ډیره مننه کور ده ګرانو کتونکو دا و د کراچۍ په ښار ګلستان لانډي کې لګېدلی نوی ایچ ډي فلم یار دشمن د دې مکمل رپورټ چې ما له تاسو سره شیر کړي تر بل خوندور پروګرامه پورې مو پر لوی بازار سپارلی یاست د خدای په امان